د طالبانو امر بالمعروف وزیر ډاکټرانو ته وایي له اذان اورېدو سره طبابت پرېږدئ، جومات ته لاړ شئ. 8 صبح کابل ورځپاڼه لیکي د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد خالد الحنیفي له ډاکټرانو غوښتي چې له اذان اورېدو وروسته طبابت خوشي او جومات ته لاړ شي. هغه دغه غوښتنه د طالبانو تر واک لاندې په عامه روغتیا وزارت کې د طب د اسلام له نظره په جوړ شوي کنفرانس کې کړې ده. شیخ حنیفي په ورته وخت کې په خپل باور د ټولنې د اصلاح فورموله هم وړاندې کړې ده او ویلي دي چې د ټولنې اصلاح او فساد د دریو قشرونو دیني عالمانو، طبيبانو او د وخت واکمنانو په لاس کې دی. د حنیفي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې له ډاکټرانو څخه د جومات ته تلو په اړه د هغو غوښتنه یوازې یوه سپارښتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د سپارښتنو په دوم د طالبانو د رژیم په ځانګړي ډول د امر بالمعروف وزارت غوښتنې پر خلکو جبري شوې وي او د خلکو تر اهانت رسیدلي دي. وړمه ورځ په کندهار کې د طالبانو د رژیم سیمایي ادارې د امر بالمعروف د ځایي مشر عکسونه خپاره کړي وو چې له یو شمېر دولتي ادارو، سلمانیانو او ورزشي کلبونو څخه یې نوموړي د وسلوالو کسانو په ملتیا د لیدو په حال کې څرګنداوه. دغه طالب مقام یاد شوي خلک تر فشار لاندې نیولي وو چې د ادارې غوښتنې یې عملي او د طالبانو د نالیدل شوو مشر ملا هیبت الله اطاعت وکړي. د شیخ حنیفي له وروستیو څرګندونو سره خلک اندېښمن دي چې طالبان له دې وروسته د عاجلو ناروغانو له درملنې ډاکټران په زوره جوماتونو ته یونسي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.